علیکم د سکلز ورلد یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تاندیم هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست. یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ تر څو د موږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت دررسي. ملګرو ځکه تیز غږیږم په دې خاطر چې ویډیو ډېره کوچنۍ شي او تاسو ډېر معلومات ترلاسه کړئ. د موبایل دغه نوټیفیکیشن راکړی وي راته وایي چې سټوریج سپایس لاو تاسو موبایل حافظه ډکه سوې ده، نو موږ څنګه کولی شو چې د موبایل حافظه علاج وکړو؟ نو دا دوو طریقو نه کېدای شي. صحیح ده ملګرو، ځینې اپلیکیشنونه شته چې هغې په واسطه موږ هغه کله انسټال کړو جوړ سوي هغه سپیس لري 32 جی بي 64 جی بي، نو هغې کې موږ خپله ډیټا ساتلی سو. هغې یو خرابی دا ده چې که چېرې هغه اپلیکیشن موږ ډیلیټ کړو نو ټوله ډیټا له موږ څخه له منځه ځي. نو هغې باندې هم درته ویډیو جوړومه. نو دغه علاج به موږ له سیټینګ څخه کوو. سیټینګ څخه ځکه کوو چې داسې اپلیکیشن وي موږ یې کاروو، گیم وي یا وټساپ بل څه وي، نو هغه موږ کاروو. هغه یو ډول خلاصېدو باندې سره یو کیش ډیټا او ځای نیسي. صحیح ده ملګرو، نو کله هم سیټینګ باندې کلیک واخیست را به ځینې موبایلو کې اپ منیجمنټ وي او ځینې موبایلو کې اپ منیجر وي، نو دغه باندې به ورته کلیک واخلی. صحیح ده، کله مو کلیک واخیست دلته به اپ لیس باندې ورته کلیک واخلئ. دلته به لږ انتظار وباسئ تر څو هغه اپلیکیشن چې ستاسو موبایل کې هیډ وي او ان هیډ وي ټول درته شو کوي. صحیح ده ملګرو، ټول اپلیکیشنان دي چې موبایل کې موجود دي. که چیرې دا تاسو کاروئ استعمالوئ نو دا یو کیش ډیټا نیسي او کیش ډیټا به مونږ کلیر کوو. هغه په امبیانو وي 40 ام بي 10 ام بي دا نیسي. اپلیکیشن کارېدلو سره کیش ډیټا نیسي. هر اپلیکیشن دا کوم اپلیکیشن یې تاسو ته ښکاري تاسو موبایل کې موجود دی دا به ټول سي راغلی په دې به ورته کلیک اخلئ. کله مو کلیک واخیست دلته به سټوریج اوریج ته راځئ، دلته به کلیر ډیټا باندې ورته کلیک اخلئ او دلته کلیر ډیټا باندې کلیک واخلئ دا اتومات ډول ختمیږي. صحیح ده ملګرو، زه دوه اپلیکیشنان درته کومه تاسو به یې نور ټول وکړئ. صحیح ده ملګرو، درته کوم نو ویډیو ډېره زیاته غټېږي. په همدې طریقې تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل حافظې علاج وکړئ. زه به دا نوره هم ختم کړم، نو راتلونکي ویډیو به وي چې اپلیکیشن له لارې موږ خپل د موبایل کوم ډاکومنټ دي تصویرات دغه اپلیکیشن ته لیږو، موبایل حافظه به خالي کوو. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښه شی بیا الله مو مل شه.